سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د ملا یعقوب او محمد اشرف غني تازه لیدنه. اشرف غني کابل ته راځي. د طالبانو لخوا اشرف غني ته دعوت ورکول شوی دی کابل ته. دا چې اشرف غني ولې او د څه لپاره کابل ته راځي، طالبانو ولې دعوت ورکړی دی، جزئیات یې سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل کې د اسلامي مرکز سرچینې وایي کو غني موافقه وکړي موږ د اقتصاد او مالی وزارتونو سره یو کړو او هغه ته به کابل ته د وزیر په توګه بلنه ورکړو. په دوبۍ کې د ولسمشر د دفتر سرچینې وایي یو مهم پیغام را روان دی. شونې ده چې دا به ملت ته د وروستی پیغام وي، یا به په وروستیو شیبو کې پرېکړه بدله شي او پیغام به هم بدل شي. بین الافغاني خبرې به پیل شي. امریکایي سرچینې وایي موږ هڅه کوو چې د افغانانو خپل منځي خبرې اترې رامنځته کړو چې پایله یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وضعیت وي، په شمول د ښوونځیو پرانیستل، د کار حق او د ښځو ازادي، د سفارتونو پرانیستل، د هوایي ډګرونو عادي عملیات او داسې نور. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر اشرف غني دفتر اعلان کړی و چې د دوشنبې په شپه به ملت ته مهمه وینا کوي، خو د نامعلومه دلایلو له امله یاده وینا وځنډېده. همدارنګه څه موده مخکې هم ملا یعقوب اماراتو ته تللی و، خو د سفر په اړه یې جزئیات رسنیز نه شول. خو ځینو سرچینو هغه وخت هم ویلي و چې کرزي او ملا یعقوب له اشرف غني سره پټه لیدنه کړې ده. دا چې اشرف غني به په خپله را روانه وینا کې څه وایي او اسلامي امارات او د اشرف غني ترمنځ به څه هوکړه کیږي، په دې اړه را سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبې لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې